د تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ګنجي کور د خپرونې خوږو مینوالو موږ په دې خپرونه کې ګنجای میز هم لرو. موږ کوشش کوو چې د ګنجي میز ته د پارلمان وکیلان، د ولایتي شورا وکیلان، د ښوونې او روزنې د ریاست څخه، د ولایت د مقام څخه، د ښاروالۍ د مقام څخه، د زراعت او نورو ریاستونو، حتی د حج او اوقاف د محکمې څخه هم دوستان را خبر کو تر څو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ځکه چې تاسو خو ګورئ کله چې پارلمان ته به خلک کاندیدېدل او موږ به شاته ورپسې روان و صاحب، دوی به غوړې غوړې ډوډۍ هم راکولې، غوړې غوړې کیسې به یې کولې، غوړ غوړ شعارونه به یې ورکول چې زه دا کوم، زه ها کوم، زه دا کوم، زه اخر هم هېڅ درک نه لګېږي صاحب. او بعضې خو دلته دغسې وکیلان و صاحب، وبښئ تاسو ته نه وایي صاحب، نور وکیلان داسې وکیلان به وایي صاحب چې دلته اوسېدل، اوس نه هماغلته مکریان په اجاره نیولي دي صاحب، د خوست خواته قدم هم نه رااخلي او بې خبره پاتې دي چې په خوست کې څه تېرېږي. خیر وکیل صاحب تاسو ته هرکلی وایو. قربان دې شم، ژوندی اوسې. زه هم ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره میلمه یم. مهرباني وکیل صاحب، تکلیف مو وبښئ چې تاسو د خوست تلویزیون ته تشریف راوړ، خپل قیمتي وخت مو ضایع کړ. تاسو به وخت هم نه لرئ ځکه چې ډېر به مصروفه وئ. خواهش کوم، خبره خو رښتیا ده چې وخت خدای چې ډېر قیمتي د وخت نه لرلو، ځکه زه تجارت هم کوم. تجارت هم کوئ؟ مهرباني. وریجې مې راغوښتې وې، چای مې راغوښتی و، غوړي مې راغوښتي و، خو هغې باندې مصروفه. بیا مې وویل چې دا تاسو ژورنالیستان داسې خلک یې چې تاسو ته خولې ته څوک درشي بس یو پخې نه پرېږدئ، پخې وباسئ ترې. ما ویل بیا به دا پروپاګانډو ته برابر شي، خو ځه ورشه. وکیل صاحب ما داسې اورېدل دي د بعضې وکیلان چې تجارت کوي، لکه تاسو چې وویل چې وریجې او چای د بعضې شیان، بیا یې خو نه چې موټر راځي داخلیږي یا د ایران نه یا د ترکمنستان نه یا د ماسکو نه، د چین نه مال چې راځي یا د پاکستان لارې چې مال راځي، نو تاسو بیا هلته ګمرک رئیس ته کښېنئ چې دغه موټر د ما دی او هغه هم د ترس او ویرې نه ستاسو موټر، ستاسو هغه وارد شوی سامان نه ګمرک کوي. دا رښتیا ده؟ ځکه رښتیا ده چې موږ هم هدف مو ابناو چې پارلمان ته ولاړ شو، د خلکو دپاره یو خدمت وکړو، ځکه که چېرته په دې مال باندې ګمرک زیات راشي خو بیا موږ هم په خلکو پسې پیسې زیاتوو. نو اوس ډېر تغییر راغلی دی. نو وکیل صاحب نرخونه ټیټ نه دي تللي؟ وکیل صاحب نام خدای، نرخونه خو د اسمان په ستورو کې چکر وهي، خو داسې ده چې هغه مال چې تاسو هم دلته راغواړئ او هغه مال چې ګمرک له لارې هم محصول کېږي، په یو بیه تاسو یې هم خرڅوئ هغه هم خرڅوي، نو تاسو بیا په دې کې ډېره ګټه لاسته رانه وړئ. خو ګټه خو ضرور، ځکه توان مې په کړی دی. ګټه په توان لاسته راځي. نو توان دې په مال نه دی کړی، توان دې کله چې ته کاندید په هغې وخت کې دې کړی و، خلکو ته د ډوډۍ ورکول. خبره همدغه ده چې ما توان په خلکو کړی و، په وکالت مې کړی و چې زه وکیل شم. تر اوسه خو دا نه دي جبران کړی. بیا تاسو دا ژورنالیستان او دغه اهلي خلک بس په خولو کوم اخیستی دی، پارلمان دی، وکیل دی او پلانی دی او ډینګی دی، اوس څه وکړو؟ وکیل صاحب تاسو خو کله چې ځان کاندیدولو په هغې وخت کې تلویزیون نه و او زه حال شاهد یم، ما سره یوه کامره وه، دا کامره به مې ګرځوله چې پلانی وکیل څه کوي، پلانی ټول اسناد ما ساتلی دي په شخصي خپل ارشیف کې. تاسو خلکو ته وعدې ورکولې چې که تاسو ما ته رایه راکئ زه به پول درته جوړوم، سړک به درته پخوم، کلینیک به درته راغواړم او دغه ماشومان چې په دې سره ګرمۍ کې دغلته د خیمو لاندې ناست دي، دلته ته به پوخ تعمیر جوړوم، میزونه او چوکۍ به وي او هېڅوک به تکلیف نه مومي. ولې تر اوسه پورې خو تاسو کوم کار نه دی کړی؟ ولې علت څه؟ والله لیدی کېږي نه، زمونږ کارونه لیدی کېږي نه، کنې ډېر کارونه مو کړي. مثلا کوم؟ مثلا مونږ د خوست څخه تر باک یعقوبیو پورې د سړک اخیر کړو. اخیر مو کړو. همدارنګه مو د درګي پورې سړک چې دی شګه مو په واچوله. همدغه د خواجه متون بابا غونډۍ پورې دغه سړک مو یو څه کیر په واچوله. نو وکیل صاحب دا خو ښاروالۍ او ځینې مؤسسو دا کار کړی دی، تاسو خو نه دی کړی چې هلته پارلمان کې مو مطرح کړي وي، کرزي صاحب ته ورغلي وي او څه مطرح غوښتي وي. تاسو دا خو نور کارونه دي چې نورو خلکو ته ښاروال که دا کار کړی نه وی، موږ دستي ورته ویل دا ښاروال لرې که بل راولېږه.
دا ولي لري که بل راولېږه بیا خو دا کولی شو که نه نو که ولي کړي وي که شروال کړي وي خلاص خو زمونږ دی ښه ډېر ښه وکیل صاحب ما داسې واورېدل وایي کرزي صاحب ته یو ځینې خلک ورغلي وو نو بیا کرزي صاحب ډېره ګیله وکوله وایي دا د خوست وکیلان او مشران چې راځي وایي یوازې دا وایي چې د پلنی ولي لرې که پلنی راوله پلنی ولي لرې که او د خلکو د خوست خلکو هېڅ د ما نه دا توقع دا غوښتنه ونه کړه چې دوی وایي چې ما ته شفاخانه راکړه ما ته سړک پوخ که ما ته د سټو د کنډو لارې غم وخوره ما ته د میدان هوایي غم وخوره زه دلته 2 ملکي روغتون لرم دغه روغتون په 200 بستریز راته بدل که دا ولې څه هیله ده تاسو یوازې د ولي او د رئیس باندې اخته یئ ولې ولس ته خلکو ته خدمت نه کوئ عطاق جان وروره دا ټول خدمت دی پخوا به دغه خلکو پیسې لګولې هلته په هوټلونو کې پراته وو دا د ملت غم چې ورسره دی قاضي صاحب ته به ورغلل ورته ویل به یې چې شفاخانه راته جوړه کړه روغتون جوړ کړه کلینیک جوړ کړه او دا وکړه وا وکړه موږ چې کله پارلمان ته تللي یو بس د دوی زړونه صبر شول اوس موږ داسې ورته وایو چې صاحبه هېڅ مه کوه تکلیف مه وباسه زحمت مه وباسه ضرورت نشته دغو خلکو ته کار وشي هغه کارونه یې باس دي دا هم په خدای چې ډېر کار شوی دی اوس کم کار شوی دی ډېر کار مو کړی دی اوس هلته پارلمان کې کاشکې تاسو پارلمان ته یو ورځ هلته موږ سره کښېنئ چې موږ سرونه سره مات شول نو ډېرو ویشتلو باندې وبخئ سرونه چې ستاسو ماتېږي خو په دې خاطر ماتېږي چې ما ته لوکس موټر راکړه ما ته بډیګردان راکړه د ما تنخوا لوړه کړه وروره خو اول باید اول ځان پسې جهان دی که ځان جوړ نه کړو جهان نه جوړېږي اول یې باید له ځانه پیل کړو وکیل صاحب دلته خو ډېره زیاته بودیجه د خوست ته راځي که د مؤسسو لارې وي که اوپراتیفي پیسې وي که نورې پیسې وي آیا تاسو د دولتي مقاماتو نه چې د چوکیو په راس کې قرار لري او چوکۍ نیولې دي د هغو نه پوښتنه کړې ده چې د پیسې چې دلته د دولت د بودیجې نه راځي تاسو په څه شي مصرف کړي دي او څه کارونه مو کړي دي حال دا چې په د خوست کې خو تر اوسه پورې ما داسې خاص شی نه لیدلی خبره خو دې سمه وکړه په خدای چې اوسه پورې مو دا پوښتنه ځکه نه ده کړې دلته چې مونږ اول خو راتلی نه شو هلته مصروف یو پارلمان کې او کله چې را هم شو په دې کې یو چې د خلک بغاوت ونه کړي بس د خپلو خپلوانو دوستانو باندې را وڅرخېږو راګډ شو راشو صاحب تشویق کړو هغوی ته یو څه بهانه جوړه کړو یو صاحب میټینګ یو جلسه ملسه جوړه کړو بس یو 500 روپیه ورکړو یو نیم جای نماز ورکړو یو چاته لنګی ور په سر کړو چې هغو زړونه یې صبر شي خولې یو څه بندې شي بس زړونه یې صبر شي خبره دا ده چې موږ په پارلمان کې ډېر دردي سر لرو هره ورځ قدرمنو لیدونکو تاسو خو ګورئ چې وکیل صاحب نام خدای وخت نه لري او په هغه وخت کې ډېره زیاته بودیجه او پیسې هم مصرف کړي دي او دا باید هغه بودیجه او پیسې چې مصرف کړي دي اول هغه جیب ته واچوي او بیا وروسته ځینې ګټې هم نوره ترسره کړي خو ګورئ قدرمنو لیدونکو دا پارلمان خو یو 2.5 کاله وروسته بیا هم را روان دی 3 کاله وروسته زه نه پوهېږم چې دا وکیلان صاحبان به بیا هم غواړي چې د خلکو نماینده شي او موږ به دوی ته رایه ورکوو دوی به د موږ اعتماد حاصل کړي که څنګه یاره زه خو یقین لرم ځکه چې دا خلکو کې ما ځای ولیدو دوی به بیا موږ ته رایه راکوي بیا به هم رایه راکوي بیا به هم رایه راکوي او موږ به هم تر اخره پورې به وکیلان وو یا به په همدې پارلمان کې سرونه ږدو مرو به او یا به تر اخره پورې یعنې تاسو څه پوهېږئ چې دا لیدونکي به تاسو ته رایه درکړي ځکه چې مونږ ډېر کار ورته کړی دی کار مو نه دی کړی خدمت مو نه دی کړی ولې سترګې پټوي لیدونکي او پیسې ورکوو پیسې ځکه اوس مونږ دومره پیسې پیدا کړې چې دا به بل وکیل چې زمونږ سره ځان کاندیدوي هغه دومره بودیجه نه لري چې ووټ په پیسو واخلي مونږ صاحب دومره ځان جوړ کړو چې انشاءالله 10 پارلمانونو ته به نوره هم ځان کاندید کړو او په پیسو به ووټ واخلو ډېر تشکر وکیل صاحب نه پوهېږم چې دا پیسې به تر کومه پورې وي او زموږ خلک ولس به بعضې خلک ټول خلک نه صاحب په پیسو باندې ځان نه خرڅوي خو زه فکر کوم چې اوس هر څه نه لومړی باید وطن جوړ شي په دې وطن کې سوله وي مینه وي محبت وي اتفاق وي او پیسه خو نوره په درد نه خوري لیدونکي پوه شوي دي ګمان نه کوم چې له دې وروسته وغولېږي والا وطن که جوړېږي او که نه جوړېږي مونږ ځان جوړ کړو
او په دې باندې جارو بحث ډېر وشو چې موږ باید 2 پاسپورټونه هم ولرو که چېرته خراب شو وطن هوا ګډه وډه شوه نو بیا په ټوپ دا ویني تیار صاحب بس بیا به روان یا به مسکو ته روان و یا به اروپا او امریکا ته روان هالند ته یا هالند ته یا صاحب امریکا ته یا غریب سړی کور ته آباد دی محترمو لیدونکو دوی خو خپل ځانونه صاحب مالامال کړل ښه وکیل صاحب نور پوښتنې خلاصه شوې که څه ویل غواړې کمره مو په خدمت کې ده نو زه فقط دا وایم چې وروره په غریب باندې زړه مه بدوه غریب خدای غریب کړی دی همداسې خوار ښه دی له کومې ورځې چې ما له خوارانو سره بدي اختیار کړې ده په خدای چې ټول مشکل مې حل شوي دي جیبونه ډک موټر راته ولاړ کور مې پوخ فرش هر څه بس دا مې درته سوال دی او دا مې درته زاری دي نوره ووټ کره کوئ را به یې کوئ او که نه یې کوئ په پیسو هم ځان کاندیدوم او په پیسو به هم دې پارلمان ته بیا هم راځم بیا به هم راځم ډېر تشکر ډېره مننه وکیل صاحب چې تاسو دا قیمت بها وخت موږ ته راکړه او زموږ سټوډیوګانو ته راغلی او محترم لیدونکي مو لږ څه باخبره کړل مننه قدرمن لیدونکو هم مننه کوم تشکر صاحب